سلامونه ملګرو، وقار یوسف زه یم. ټول به ښه او روغ جوړ به. ډېر وخت بعد تقریبا 2.5 میاشتې نه زیات وشو چې ما په یوټیوب داسې کانټینټ څه نو پوسټ کړي. ډېر ملګري رانه تپوس کوي او څه د یو آرټیکل یو سیریز به هم چلو. ډېرو خلکو خوښ کړی او کوشش کوو چې دوباره سټارټ کړو، یو داسې انسپیریشن او پازیټیو خبرې وکړو چې خلک وایوري او عمل پې وکړي. اوس به در سره دغه شعرونه د اسرار اتل صاحب شریک کړم چې څومره په نزله د کافر جانان کوڅې له تلم او زړه به مې نه صبرېدو، یار له به ګیلې له تلمه او د نیمې شپې د جدایي وروسته مې دومره یاد شي چې ته به کور ته لاړې، زه به مقبرې له تلمه او زما به ساه وته د موره چې به بېلوده شوم. زما به ساه وته د موره چې به بېلوده شوم، خو پورې کلي ته به یو سړي له شپې له تلمه او اشنا به ما ته اتل وې، ما به اشنا ته اتل. کافر کېدمه به که زه بلې نامې له تلمه او دغه اور چې لا بهر دی لګېدلی، دا زما او ستا په سر دی لګېدلی. او باباګانو هلې راشئ را مدد شئ، باباګانو هلې راشئ را مدد شئ، د جنګ اور مو کور او سر دی لګېدلی او په یوه ګولۍ خیبر دی لګېدلی، په یوه ګولۍ سپین غر دی لګېدلی او پېښور او کابل دواړه جوبل شوي، یو په خپو او بل په سر دی لګېدلی. اتحاد پرواز لیکي چې زه دومره درد ولې محسوس کوم او سله راشي، دا سړی څوک دی، زما څه کېږي او سله راشي. او دا چې تازه دی د جومات د مسلو صفونه، دلته اکثر چې څوک وزګار شي نو منزله راشي او د تور کفن خاوندان زه پیژنم ما لیدلي. دا کله کله چې خیرماري زموږ وره راشي او ښه ده چې دوی د خاموشۍ د زوره نه دي خبر، ښه ده چې دوی د خاموشۍ د زوره نه دي خبر. دا ځینې خلک د سکون دپاره غره ته راشي